ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د مدهوبالا سریال اداکارې د ژوند په اړه معلومات درکړم. د ویډیو د پیلېدو نه مخکې که چیرې تاسو د مدهوبالا مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. لیدونکو مکمل او اصلي نوم یې دراشتي دامی دی او د 1985 کال د جنوري د میاشتې په 10مه د هندوستان په ممبئی ښار کې زیږېدلې ده او د 2023 کال له مخې عمر 38 کاله دی. مذهب یې هندویزم دی. هغه د ممبئی د میری امیکولیټ د نجونو د لیسې څخه فارغه شوې ده او د ممبئی د میتی بای کالج څخه یې د ټولنپوهنې په برخه کې د فراغت سند ترلاسه کړی دی. د مسلک له مخې یوه اداکاره، ماډله او نڅاګره ده. ملګرو اوس د دراشتي دامی د کیریر په اړه خبرې کوو. دراشتي دامی تلویزیوني سریالونو ته د راتګ څخه د مخه تجارتي اعلانات او ماډلینګ ترسره کولو. هغې خپل کیریر د 2009 کال سریال دل مل گئے څخه پیل کړی، په کوم کې چې د ډاکټر مسکان رول ادا کړی دی. له هغې نه وروسته په 2012 کال کې درشتي د کالرز ټي وي په مدهوبالا ایک عشق ایک جنون مشهور سریال کې د مدهوبالا مرکزی رول ادا کړی دی. دا سریال د خلکو ډیر زیات خوښ شو چې له امله یې درشتي یو ځانګړی مشهوریت او ډیر زیات مینوال پیدا کړل. د سریال په افغانستان کې هم زیات لیدونکي درلودل او د مدهوبالا سریال په نوم مشهور وو. په 2013 کال کې دراشتي د کالرز ټي وي په سلسله بدلتے رشتو کا مشهور سریال کې ایکټینګ ترسره کړی دی. په دې سریال کې د ناندني کردار لوبولی دی او په 2023 کال کې د دورنګ په نوم سریال اوس هم ادامه لري. دراشتي په نور زیاتو سریالونو کې ایکټینګ ترسره کړی دی، د کومو عکسونه چې په ویډیو کې لیدلی شئ. ملګرو اوس یې ځینې فزیکي ځانګړنې در سره شریکوو. د قد لوړوالی تقریبا 145 سانتي متره دی چې 5 فوټه او 5 انچه کیږي. وزن یې تقریبا 450 کیلوګرامه دی. د سترګو رنګ یې نصفاري او د ویښتانو رنګ یې تور دی. ملګرو اوس به د دراشتي دامې د خوښې کارونه او شیان در وښیو. د خوښې کارونه یې ډانس کول، سودا کول او سفر کول دي. د خوښې فلم یې راک سټار دی. د خوښې اداکارې رنبیر کپور او کرن سنگ گروور دی. د خوښې اداکاره یې انوشکا شرما ده. ملګرو اوس به د دراشتي دامي کورنۍ در وپېژنو. د دراشتي د ورور نوم دی جی شیل دامی. د دراشتي د خاوند نوم دی نیراج کیمکا، کوم چې یو مشهور تجار دی. ملګرو اوس به د دراشتي دامي د عاید او سرمایې په اړه وغږیږو. دراشتي د سریال د یوې صحنې په جوړولو باندې 1,00,000 هندي روپۍ اخلي. همدارنګه هغه د تجارتي اعلاناتو او ماډلینګ څخه هم پیسې ترلاسه کوي او ټوله سرمایه یې تقریبا $1.5 میلیون ده. ملګرو اوس به د دراشتي دامي د موټرو ټولګه در باندې ووینو. دراشتي دامي یو مرسیډیز بینز موټر لري چې قیمت یې 80 هندي روپۍ دی. همدارنګه له دراشتي سره یو رینالټ ډسټر موټر هم شته چې قیمت یې 14 لکه دی. نو ملګرو دا و د دراشتي دامي د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوي وي ضرور یې لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې درته جوړه کړم.